या अल्लाह ज़मा गुनाहों बख्श, या अल्लाह ज़मा औलाद बख्श, या अल्लाह दरवेश तखलीफ, या अल्लाह दरवेश त शफा वाले, या अल्लाह दरवेश तखलीफ। दरवेशा सलाम चल वाय स्ताजु को जेम कना बस तासु په دوا کې بار بار د दरवेश څه خبره ده نه بچي ما خو تاسو دعا وکړه څه خبره وشته نه داسې څه خبره نشته بچي راځه شازیده ماماجي سره وته خبرو کې که زه خبرو کوم عدنانا زه ورته څنګه ووایم تو ووایه که نه ولې څه خاص خبره ده ته چې یو بل ته یې غورځوئ راغورځوئ ماماجي خبره دا ده چې شازیرو ډاکټر جلال خو به تاسو پیژنئ که نه او ولې نه دلته راځي د لبنا کولیګ دی که نه ماماجي زما هم دا خواهش دی او د شازي هم دا ارمان دی چې که د ډاکټر جلال او ډاکټر لبنا په خپل منځ کې رشته وشي نو دا زموږ د دواړو خاندانونو دپاره به ډېره ښه وي انکل تاسو چوپ ولې شوئ انکار راته ونه کېږورئ نه انکار کله کولی شم عدنان خو زما د نیازبیني خور زوی دی په ما ډېر ګران دی خو تاسو لږ لیټ شوئ د لبنا رشته یو څو ورځې وړاندې شوي ده عدنانا ماماجي د چا سره د بابا خان زوی سالار سره اوف زما خدایه دا به څه کېږي موږ خو ډېر په امید راغلي وو دا ستاسو خپل کور دی بچې هر کله تلې راتلې شئ خو د لبنا په حواله نه ځکه چې اوس هغه پردی شوي ده شازي بس دا خبره پرېږده مشران وایي چې دا فیصلې باره په اسمانونو کې کېږي څه چې وشو دا به خدای ته منظوره وه ښه ده ماماجي اوس به موږ اجازت واخلو نه کېنه بغداده چای راړي چای اوس کوي نو بیا لاړ شئ نه ماماجي څه یو ډېر اهم میټینګ دی هغې ته به م ځان رسوم بیا به راشو که ښه وي خو ګورئ عدنانه د لبنا مسله ځان ته دی نه مسله جوړه نه کړي دا ستا د ماما کور دی نه خو د ما ګورې ستا نه بغیر بل څوک نشته ماماجي داسې چې هېڅ زړه ته رانه ولئ بس اجازت راکړئ ځه السلام علیکم شاجي د لبنا واده به ته ګورې په خپل لاس کې ها ولې نه ځه ګرمې پکوړې یاره دا ښځې دی د خاوندانو په زړه نه پوهېږي دا زړه نه زړه ته لار وي که نه دا زړه مجیبه بادشاه دی په وړه خبره خوشحالېږي او په وړه خبره خفه کېږي هسې ما وی چې وایه څه دی وې زما زړه ډېر ناکلاره دی پسې اولاد پسې پرېږده ماړې په دونه ښه ماحول کې په دونه ښه وخت داسې بې خونده خبره دې وکړه چې ټول د خولې خوند مې خراب شو تا ته څه پته دی چې دې خبرې د لاسه زما ټول ژوند بې مزه دی
زما جولې تشه دی او زه دا تشه جولې نشم کتی. نه او کوم دا سوال در باندې زو کوم نو بیا عجیبه اتفاق دی مونږ دواړه عجیبه سوالونه کو چې جواب هم یو دی. خوري تاسو داسې خاموشه ولې ناست یئ؟ څه خو ووایه که نه؟ زه د خپل قسمت تاریان یم چې مودو ارمانونه مې نیمګړي پاتې شو. شازیه ته یو غر بل غر ولې جنګې خو صفا خبره ورته وکړه که نه؟ زه ورته څنګه وکړم؟ زما خو ورور دی که نه؟ پلیز تاسو خو راته ووایه که نه؟ څه چې په قسمت کې هغه انسان ته ملاویږي ته به ډېر د حوصلې نه کار اخلي جلاله. پلیز څه خو ووایه که نه؟ خبره دا ده چې د لبنان رشته د بابا خان زوی سالار سره شوې ده. نه نه دا یې درته هسې ویلي دي د لبنان رشته. خورې لبنان خو چېرې ماته داسې نه دي ویلي. نه عاشي هڅه به چې ته خپلې کمرې ته لاړ شې. جلاله یو ورځ به شوي چې دا رشته شوې ده کیدای شي چې لبنان ته دا موقع نه وي میلاو شوي چې ته خبر کړی وي او بیا بابا خان زه ډېر ښه پېژنم. هغه ډېر لالچي انسان دی. هغه چې دا رشته کړې ده صرف د دولت دپاره یې کړې او چېرته چې دولت وي بابا خان هلته ځان خامخا رسوي. زه ښه ده خورې چې ستا تسلي هم وشوه. موږ د خپل زړه هم صبر کړو. ته نه صبرېدې چې واده وکړه واده وکړه. اوس خو به داسې نه وایې که نه؟ ولې په دې دنیا کې یوازې لبنان ده څه؟ په زرګونو رشتې به درله پیدا کړم ته تماشه خو کوه. نه نه خورې نه. درته ښکلې جامې راوړم او خلیفه ته زړه ټوکړه یې ها بچه دا څه دي اوس دا راته وښیه چې ما تا له څه راوړي دي. ما ته څه پته بابا؟ سوچ وکړه نه یادېږي. بیا وکړه وښیه که نه؟ دا وګوره تا منه څه وختي وو دا خو بنګړي دي. اوس یې وګوره همدا رنګ دې وختی و که نه؟ دا رنګ دې وختی و که نه؟ بچی ته خو دا رنګ خوښ دی که نه؟ خو په لاس ته خو بچی ته خو ډېره کمزوري شوې ولې؟ نه بابا ستا وهم دی. نه بچی بابا نه نشي پټولی ښه اچھی ما ته ویلو که نه چې ته ټیک نه یې. نه بابا ستا وهم دی. پټه شه بابا ساره زه دې ټیک رانه یم. ونه وایي زکام دی بابا بچی دې خوا شه پټه شه پټه شه ځان پټ کا پټ کا دا کله بنګړي درته څه واچومه ښایسته دي که نه به هم درته راوړم ته چې څه راته وایې هغه به درته راوړم زما بچی دا رنګ هم وګوره که نه چې دا کوم رنګ دی. سګي کېنه غلا کې ځه رخصه دې نه ځه ما ته غلا خو نه کوله. ځه رخصه کار کوه خپل.
تو پولیس مریض خو نه راغلی شته دي مریضان راغلي دي. دا خو کمی دي سړیا چې غریبي شابه 100 روپے نور راکا 100 روپے نور راکا پرېږه سړیا وخت مخه را نور مریضان را پرېږه بیا یا لکه دا څه جګړه مو جوړه کړې ده څه چل دی څوک ته زه ته څوک دی اسد ساسه جوړ کړی دی اول خپل تعارف وکم ما سره ته یې څوک دلته راغلی سي ډاکټر باران دی. السلام علیکم سي السلام علیکم السلام علیکم تاسو ولا وړي راځي کینی کنه سي راځي کینی تاسو کینی سي یو من دا پولیس چلو شو او تاسو پرېږدئ سي بغي پرېږدئ دا ټول د کلی لیونی خلک دي سر دا لیونی دي تاسو کینی راځي سي راځي کینی تاسو څنګه تاسو سر زما صد نوم دی سر اصل ته دلته څه کې کمپیوټر یم سر کمپیوټر نه بیا مریضان ولې ګوري دلته کې څوک ډاکټر نو سر بس مال چې زبر دا ډیوټي کوم سر ګوره زما خبره وره مریضان کتل د کمپیوټر کار نه ښه او ډاکټر زر دلته راغلم سر اینده به داسې نه سر ډاکټر صاحب مړه ځکه نه خبرو ته پرېږده مړه زهر تم ځه خیال لږ په حوصله مړه ډاکټر صاحب اصلي دماغ ورته خرابېږي په ایمان ته خو چاته غږ نه کې لږه چابي راکړه یاره ګاډي کپر راکړم دا بوټان مې ګډوډ شوي دا پې لږ صفا کړو زما خبره وره دا بوټان د ګاډي په کپړه نه صفا کېږي ورشه زما کمرې ته برش پروت دی سامان کې بوټان صفا کړه خپل شکریه ما دا کوم چې تاسو دلته راغلئ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د ماشومانو د ورکېدو واردات ډېر زیات کېږي او دا موږ دپاره هم پریشاني ده عوامو دپاره هم یو پریشاني ده موږ د ډېر زیات کوشش نه پس او د یو ډېر لوی اپریشن نه پس الله تعالی په دې کې کامیاب کړو چې موږ دا ماشومان برآمد کړل او اوس به انشاءالله د دې په ذریعه باندې موږ اصلي مجرمانو ته رسو په خیري دا ماشومان هغه ځای پېژني چې دوی ساتلی شوي نه دې ماشومانو ته دغه ځای په هکله فلحال هېڅ معلومات نشته دي البته که کسان د دې په وړاندې راشي نو دوی هغه پېژندلی شي د دې ماشومانو کورونو سره تاسو رابطې کړي په دې کې یو ماشوم دوه موږ ته خپل کور پته ښودلي دي د هغې پلانان موږ راغوښتي دي او د نورو په هکله باندې موږ کوشش کوو چې د هغې نه معلومات وکړو انشاءالله ډېر زر تر زر به دوی موږ خپل کورونو ته ورسوو چېرته داسې خو نه ده چې تاسو ته معلومه شوي وي او تاسو دا خبره راز کې ساتل غواړئ بلکل ټیک خبره ده چې بعضې داسې زموږ سیکرټ دي چې هغه قبل از وخت تاسو ته موږ نشو ویلی او چې کله موږ اصلي مجرمانو ته ورسېږو نو انشاءالله چې هر څه به ستاسو په وړاندې راشي تاسو دغه ځای ته څنګه ورسېدئ چا ته چې دا ماشومان لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلي چې دې دپاره موږ ډېر زیات کوشش کړی دی خفیه طور دې دپاره موږ خاص ټیمونه مقرر کړل او بیا د دې دپاره خاص ذمهواري ما انسپکټر جمشید ته حواله کړه او نن الله تعالی موږ په دې کې کامیاب کړو او زه به دا ویم چې دا کامیابي زموږ دپاره نیمګړې کامیابي ده د نیمګړې کامیابۍ نه ستاسو مطلب الله تعالی خو فلحال موږ ته دا بریا راکړي چې ماشومان مو برآمد کړو خو مجرمان اصلي چې کوم هغه د موقع نه وتي دي تر څو پورې چې موږ هغې نه ګرفتار کړي نو تر هغې پورې زه دې ته نیمګړې کامیابي ویم ستاسو به اوس نیکسټ مطلب طریقې کار څه وي د دې نه پس زموږ حکمت عملي به دا وي چې چونکې دا ماشومان کسان پېژني نو موږ به بعضې چې کوم بدنام کسان دي یا چا باندې زموږ شک دی د هغې شناخت پرېډ وکړو او د بعضې کسانو فوټوان به دوی ته ښیي نو په دوی چېرته یو کس نه وي ماشوم نه پکې څوک وپېژندل نو موږ ته به هغې ته رسۍ لږ اسانه شي تھینک یو شکریہ ستا په ښځه باندې کندي ته ورشم او لږ چای مې وڅښم او لږ د چرګ پتون وتون به مو سره وکړو هسې تا نه ولېږم ورشه تا ډیوټي کله کړې ده जी د ډاکټر لوګنا تاسو مې چاته نن دا غیاب دی کور به سبب ډیوټي خو شته پکار د چې راشي باقي د خپلې مرضۍ خاوند دی ډے ډیوټي ده که نایټ د ورځې به موجود وي
په کوم واټ کې به ډیوټي وي؟ دا به د هغې نه په خپله پوښتنه وکړئ ما ته پته نشته تاسو خو جوړ بد ومنئ. نه جي تاسو مهرباني وکئ ما دې خپل کار ته پرېږدئ. کارونه چا پوره کړي سړیا وبه شي پرېږده چې لږ ګپ ولګوي. اے مسټر پلیز ما سره د پرېښودو کوشش مه کوه. زه خو تا خپل دوست ګڼم. یو ملاقات کې څوک دوستان نشي کېدی او ستا چې دا کومه رویه ده نو دا د دوستۍ نه البته د دښمنۍ دپاره ډېره مناسب ده. د یو ډاکټر د خولې د دښمنۍ ټکی خوند نه کوي. د دوستۍ ټکی ستا خوله کې خپل مفهوم بدلوي. زه پوه شوم د نن سبا ډاکټران بغیر د فیسه خبرې نه کوي. دا واله ستا فیس هوښیاران وایي که غل نه تښتي نو مل دې وتښتي. زما ایم ایس صاحب سره میټینګ دی تاسو د بل چا نه تپوس وکړئ. ما وی چې نن ما تاسو له ډېره مزېداره ترکاري پخه کړې ده. تاسو له مې روټۍ راوړې ده. بس بس تاسو روټۍ نه خورئ؟ نه ښه ځل مې ورته ویلي چې زړه ته مې روټۍ نه کېږي مه راوړه. ښه هېڅ خبره نه نن به زه وخورم. پاسه بخزاده پاس ځه بهر ځه. ډېره ښه ده. داسې ما وی چې یو ځل بیا سوچ وکړئ. بخزاده خدای ته وګوره یوازې مې پرېږده نه خورم که نه څو ځلې ورته ووایم. نو بابا جان ته څه ووایم؟ هېڅ ورته مه وایه هغه به روټۍ نه خوړلي روټۍ غلی یو څه به. ډېره ښه ده نو. ولې صاحب لبنه بیبي روټۍ نه خوري؟ روټۍ نه خوري؟ درویش دی درویش هم صاحب دوه ورځونه هېڅ هم نه دي خوړلي. درویش ولې نه خوري؟ څه ووایم؟ ټیک دی. لبنه چېرته ده؟ خپله کمره کې ده صاحب. ځه زه ته ورځه دیو. کینه بچی. خیر خو دی سجل دی. سم نه بابا. روټۍ نه خورې کمرې نه بار نه روځې ډیوټۍ ته نه ځې ټیلیفون نه اټینډ کې او درویش ته خبر کړی دی. بابا ستاسو خره د بابا خان نه څه خبرې تمه ده؟ زما زما بچې د بابا خان نه څه تمه کېدی شي؟ څه تمه خو شته بابا نو دومره غټه فیصله او داسې په اسانه. د بابا خان په ما ډېر احسانات دي بچې. درویش ما ته په نیمه خوله راکړی و. بابا درویش هغه وخت هم داسې و؟ نه درویش ته هغه وخت کې ډېر ماشوم او دا پته نه لګېده چې ګینه دې به داسې وي. لیکن اوس بابا خان خپل احساناتو په بدل کې زما قرباني غواړي. نه نه بچې نه بابا خان خو ډېر په مینه او پاکیزه ستا رشته غوښتې ده. بابا زه په هر څه پوهېږم. بچې زما بچې سالار څه بدلې خو نه دي. بابا دا هر څه تاسو ولې کوئ؟ د یو پردي زوی لپاره خپله لور ولې په دار کوئ؟
سلار په خیالاتو او په ناسته پاسته کې او زما خیالاتو ناسته پاسته کې د ځمکې اسمان فرق دی. بچې نه دا ملک د پښتو دی بچې او د واده نه پس د جینۍ خپله خوښه او خپل اختیار خپله ناسته پاسته خپله پاتې نشي. د خاوند خوښه د هغې خوښه او د خاوند ناسته پاسته د هغې ناسته پاسته شي او بیا د ژوند ګاډی روان وي او ښه په مزه تېرېږي. خو بابا دا هر څه زما ذهن نه مني. زه به ټول عمر یو داسې سړي سره څنګه تېروم چې هغه ته صرف خپل ځان ښکاري بل اړو څه ګڼي نه. پوهېږم بچې په هر څه پوهېږم خو زه مجبور یم بچې زما ننګ ناموس او عزت ستا په لاس کې دی. اوس ته ما دغې شرمۍ او بېلوزۍ د ګړنګونو نه راویستې شي او که غواړې نو ما بې عزته کولی شي بچې. اوس دا هر څه ستا لاس کې دي ستا لاس کې بچې. بابا زه به خپل ټول ارمانونه ستاسو په ننګ او ناموس باندې قربان کړم. اس په قدم چاته ملامت او ټیټ سترګې نه کوم. لوی شي بچې تا زما د سر نه لوی پیټې کوز کو. لوی شي بچې باجی ما خو تا سره ټوکې کولې چې ته زما خور دي نو په ټوکو باندې نه پوهېږي تاسو په ټوکو نه پوهېږي. ما خو تا سره ټوکې کولې زه ستا رور نه یم ته خو زما خور یې ته خو زما خور یې بیا وګوره ورته دا زما خور نه ده ولې نو ما سره خبرې ولې نه کوي ته ورانې کې که نه بچې نو اوس مې ورانې وکړو ما اوس ورانې وکړو ورانې مې اوس وکړو زما خور چې چا خفه کړې که نه هغه به یې وژنم ګوتې مړ به یې کړم او په ټکي به یې مړ کړم په ټکي به یې مړ کړم پوه شوې که نه که نه پوهېږې نه ده خفه بچې منډه بچې رضایي که بچې زما بچې ګوره ها زما ګورې مازغه ګورې مازغه مې ګورې مازغه مې بچې نه ما بچې نه ما بچې ته کېنه دا ته باجي راولم ما بچې کېنه خور ده که نه زه راولم تا ته ما بچې آیه ولکه بدرنگه بس شو بیا څه چل ده یا خدای چې موږ غواړي به تو نه به بشه ورکشه به ورکشه تا دې ټوخو دارونه زه تنګ شم یو ورځ به دا نوکري زه ستا دې راسه پرېږدم بونهګیره بیا دې بونه روانه کړې نه چې څرنګه یې زه ته نه غواړم یار ما سره چابي نشته چابي چې چا یې که نه تو یې خامخا پیدا کوې بونه مونه زه نه منم بخیر ډاکټر صاحب بخیر سلام شه خیر خدای چل سر دا روشن روشن چل ته څه نشته سر لغونته بینډیج پکار ده ورکا خوشن مسیح خسړې دی ورکول مولا خشن ها روشن ته درې غزه دل راوړم ها څه ګټه ورشي ډاکټر صاحب دا مهرباني جی
یاره چې تاسو غوښنه ډاکټر خو په دغه هسپتال شمیر نه ولید لږ کې ودی لږ کې دښه ونه دي خوش السلام علیکم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دایم وعلیکم السلام خیر شو ډاکټر صاحب په دې سینه مې درد دی په سر مې چکر دی ټپه مې ده تاسو مالک چک کیږي ها توخه مریشیا تبه خود نشته بس نه پېنو دا د کم کار وکړه سر اسې ما ویل ډاکټر صاحب نن درې ورځ ده د مریض شکل نه لري کتلې نو مال سار دی پتا اوس وځه بونی وکم ستا د مریضانو سره څه کار دی اسې ډاکټر صاحب په خار کې هم خلکو ویل چې دا ډاکټر صاحب روټ دی موږ ته به جیب خرچه وته پاسه دلته نه زدن نه خرچې بچیا حاجي معافي وشوه چې غلطي غواړم څه ما ویل چې غلطي وشوه معافي غواړم دا کمره صفا کا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اسد جی دا سوی مرض ده چې مریضان ناراضي دا ولې سوال مکلن چې تاسو راغلي مریضان کم شوي دي دا دې څه وجه کې دي شي ډاکټر صاحب مریضان دلته مخکې کم راتله خو ستاسو راتلو سره په کار دا و چې مریضان زیات شوي وي زما په خیال نادره د کلي خلکو ته دا پته نشته چې دلته ډاکټر صاحب راغلی دی نو بیا دا خلک په څه طریقه خبر کوي کنه د کلي په جومات کې اعلان پکار دی په جومات کې نه او جی دلته د کلي د خلکو خبرولو دپاره هم دا طریقه ده په لوډ سپیکرو به اعلان کوو ټیک ده تاسو ورځئ بیا دا کار هم نن وکړئ ډېره ښه ده جي زه چې ورځو نادره چې مولانا صاحب ته ووایي چې لوډ سپیکر باندې اعلان وکړي السلام علیکم السلام علیکم د چا ده لکې دا ماشوم د چا ده د چیز روپان د ایشه مامي د ماشا د دا زه چې اوس داسې لاړ شو که نه ما هم بوالو ټیک ده ما مالو دا چېرته و ده دا وګوره څومره ښکلی ماشوم ده لکه زما سم شهزاده ده شهزاده نه ستا عمره خو ښکلي نه دی خو بس ګزاره کوي دا چې ده که نه اوس به ده سر څه کوو د ده چې څوک شته نه ولې څوک نشته زما یو ملګرې ده د هغې اولاد نشته دا به زه هغې له ورکړم دا خو زه تعالی نه در کوم ستا هغه نیکه به هم راکوي ته خو اعلان وسې ګوره مې صدف زیاتی مه کوو که نه خو زه چې ته خفه کېږې نو واله ها واله که به داسې وکړو نو بیا به ښه دی السلام علیکم پپی راکړه دې باندې صدف خبرې کوم صدف ته ماشوم څوک دی دی بابا دی دیو که بابا نو پیسې زه ویم چې تا دی درکړم دیو که واو اوس صدف ته څومره ښه یې تھینک یو ویری مچ ها پلیز صدف نور انتظار باندې مه کوه زر راشه دا نه ته مټھائی پرېږده مټھائی به زه ځان سره په خپل راپیدا کړم خو ته راشه ها تھینک یو زر راځه خداحافظ واه یا الله ستا ډېر شکر دی ډاکټر لومنا جی څنګه چې ډېره مصروفه ښکاري جی دا یو پیشنټ دی دی ډاکټر لبنا ستا سره زما کار دی ډاکټر جلال تاسو خو وینئ چې زه پیشنټ ګورم تاسو سره به زه بیا خبره وکړم لبنا کمنټ کوئ نو موږ لږ چای ویلی دي تاسو هم راسره یو کپوس کوئ او وای ناټ ولې نه ډېر په مناسب وخت مو ډېر ښه افر وکړو پلیز راځئ خورې دا هغه ماشوم دی د چا په باره کې چې ما تاسو سره فون باندې خبره کړې وه د ده د وارثانو د پیدا کولو ما ډېر کوشش وکړو
خو څه پته ونه لګېده. تا ته پته نشته، تا ماته څومره لویه خوشحالي راکړه. ستا ډېره شکریه. دا واله بچی، دا واله. شازیبه نن خو دې چې ډېر زیات خو ونه ګویا. ولې نه چې خو خوند وکړو خو لبنه بې موډه ده. هلته له موډ کې راوړشه د بې موډه ده. نه هسې لږ معمولي شان سر کې مې درد دی. شادیه ویم تم د کمال سړی خبرې خو خوند بالا وکړي چې CSS کې ټاپ وکړي. نو CSS خو ما تاسو ته مخکې ویلي چې انشاءالله یې لپاره زه تیارې کوم او چې CSS ټاپ کړم که نه او د هیلث سیکریټریشن قسم په خدای چې سپیشل خیال ساتم. جلاله بلاله مې راځه که نه یار، راځه کښېنه یار. ښه موږ نن ورځو او کتل ماښام ډېر به د خیر په یو ځای کوو. او ولې نه دومره څه راځه لبنه کښېنه. خو ما سره ستا د خبرو لپاره وخت نشته. تا سره خو زما دپاره وخت نشته، خو نن به ته ماله زما د ټولو سوالونو جواب راکړې. وایه څه وایې؟ دا ما چې څه اورېدلي دي دا رښتیا دي؟ کومه خبره چې ما ته خوب او خیال ښکاري جلاله د هغې د حقیقت ثبوت به زه تاله څه درکړم. خو لبنه تا خو ما ته چېرې دا ذکر نه و کړی. بابا هم زه چېرې د دې خبرې نه نه خبر کړی. نو ته انکار ولې نه کوې؟ ته هم تعلیم یافته یې. تعلیم یافته یم جلاله، خو لویه ګناه مې دا چې زه جینۍ یم. په زموږ معاشره کې که جینۍ ډېر هم تعلیم یافته شي د هغې د ژوند فیصلې مشران کوي. لبنه ته دا سوچ ولې نه کوې؟ ستا سره د نورو خلکو غم او خوشحالۍ هم شریک دي. پلیز که د خپل ځان دپاره څه نه وایې د بل چا خیال خو وکړه. زه پوهېږم جلاله چې ته څه ویل غواړې، خو تا ته پته زه داسې نه شم کولی. که زه داسې کوم نو بابا ملامته کېږي او زه هغه د پریشانۍ او د ملامتوب نه شم لیدی. څنګه تاسو ښه طبیعت مو ښه دی؟ زه خو ښه یم ډاکټر صاحب. تاسو ولې واضح ناست یې؟ خیر خدای که نه. څه وایم فهیم صاحب، 2 ورځې وشوې چې ستاسو د کلي ته راغلی یم او په دې 2 ورځو کې مې یو مریض هم ونه لیدو. د کلي خلک خبر دي چې ډاکټر صاحب راغلی دی؟ خبر دي؟ نو بیا ماله راځي ولې نه؟ د کلي یو خان دی مامور خان، هغه دا ټول خلک یې رولي چې دې ډاکټر باندې علاج مه کوئ. مامور خان داسې خبره ولې وکړه؟ او بیا ستاسو د کلي خلک د چا په وینا خپل ژوند سره لوبې ولې کوي؟ مامور خان د دې کلي خان دی. خیر خان پسې دی خپل ټول جایداد یې عیش او عشرت دوړه کړی دی او نورو لپاره خپله تره او چاچي قتل کړه او رښتیا د هغه ترې یو زویم و. خدای خبر چې ژوندی به وي او که مړ. نه فهیم صاحب نه، د مامور خان د تره زوی ژوندی دی، بلکل ژوندی دی او هغه به یو ورځ دې کلي ته ضرور راځي ځکه چې د هغې مامور خان سره ډېر حساب کتاب دی او دغه حساب کتاب نه هغه به ضرور راځي، ضرور به راځي. صدف ته راځه کېنه. وایه که نه تا څنګه لاره هېره کړه؟ زه دلته زلیخې کر راغلی وم. خیر خو یو ماشوم په هسپتال کې روشن ته میلاو شوی و، همې زلیخې له راوسته، ډېره خوشحاله شوه. دا د پردو خوشحالو ټیکه تا کله نه اخیستې ده؟ ولې تاسو پې خفه شوې څه؟ نه زما د خفه کېدو څه جواز خو نه جوړېږي. ښه
نو بیا خو په خوشحالۍ کې خوله خوږه کړه. دا مټھای په کومه خوشحالۍ کې؟ دا د زلیخې د زوی په خوشحالۍ کې. بیرامه ما ته پته چې مامور ستا، خو ته یو ډاکټر یې او دا دښمني به ستا د پیشې ترمنځ راشي. نه زما خیال خو بل چېرته ورغلی. نو ګنې واقعي تاسې پرې خفه نه شوې؟ ګوره زه دا نه یم چې زما د دښمن مټې پیدا شو. زه خو وایم چې زما د تره زوی ارمانونه ورچېدل. وبخلو دا مټۍ ها. زرداده ماشومه څنګه شوه؟ صاحبه جینۍ ډېره سخته طبي نیولې وه. ستا د حکم مطابق ما ضمیر درته وویل چې دا ډاکټر لا بوځه، خو حیران په دې یم چې نن یې دویمه ورځ ده، نه د جینۍ پته لګي او نه د ضمیر دي، نه په ځمکه ښکاري او نه په اسمان. دا څه وایي؟ زما په خیال ضمیر دا جینۍ بل ګینګ ته پاوله کړې ده. بل ګینګ ته؟ بل ګینګ زه هیڅ نه منم، هیڅ نه منم. ځمکه او اسمان یو کوي، ضمیر او ماشومه را پیدا کوي. څنګه چلې؟ نن خو ډېره خوشحاله ښکارې. خبره خو ده خو حال درته نه وایم. مونږ هم پسه په پته پوهېږه که نه. دا زما د ژوند ډېر لوی ارمان و چې الله تعالی پوره کړ. کلی خلکو یو ضروری اعلان واوره. د کلی په هسپتال کې نوی ډاکټر چې نوم یې ډاکټر بهرام دی راغی. که په تاسو کې څوک ناجوړه شي هغوی ته پکار دي چې اوس ډاکټر بهرام نه علاج دپاره هسپتال ته لاړ شي. اعلان ختم شو. نو لکه لیونی ډاکټر دلته راورسېدو او خلک اوس په اعلانونو راغواړي. زه به د لبنا واده داسې په دوم دام سره کوم چې دنیا ته پته ولګي چې محمود خان خپل یار سره یاري وپالله. ما په خپله یارۍ باندې فخر دی، خو محمود خانه که دا هر څه دې وکړه نو ډېر بد به وکړي، ځکه چې چلو شو خیر به دی. درویش بغزاده دې سړیا محمود خانه درویش څه چل دی؟ Narkotyka! Ucieczkę, gdy patrzę dulą. درویشا بغزاده جی سر بوزا دې زه یې بوزم. نور به څوک یې بوزي، شیدونه به څوک راځي؟ بوزا زه به یې بوزم. درویشه راځه چې ځو. ځه درویشه ځه. ما بچی دی ما توتی بچی دی توتی ځه ما بچی ځه زه به دې خوښېږم ښه ستا به خوښېږم. ځه بچی ځه کښېنه سړیا د لوبو تماچه ده. یاره محمود خانه دا وظیفه لوبه ده. دا ماشومان زموږ تر ګوتو راغلي دي او دا د دغه ګینګ یو کړی ده. اوس موږ له پکار دي چې موږ د ټول کیم هغه ورکې کړی ترلاسه کړو کوم چې موږ ته ډېر سخت ضرورت دی. سر دې سلسله کې مونږ الریډي خپل تفتیش شروع کړی. نه که نه یو عرض مې کو سر چې بازار کې یو سړی لیدلی شوی دی چې کم ماشومان وینو نو لیونو په شان پر منډه کوي او د خلکو هم دا شکایت دی چې د سړی ډېر مشکوک دی. ګوډ مطلب دا شو چې دا هم زموږ د تفتیش یو اهمه نقطه کېدی شي. ګوره څوک چې غواګانې کوي که نه نو هغه ډېرې مختلفې طریقې استعمالوي او کېدای شي دا هم د هغې یو طریقه وي. نو بیا خو دا په تفتیش کې شامل که دا زموږ دپاره مددګار ثابتېدی شي. هغه څنګه سر؟ هغه داسې
که چېرې د څوک کډنیپ شوي نو کیدای شي چې کډنیپر هم د هغه ګینګ سره تعلق ساتي او د ده په ذریعه باندې موږ ډېر ژر دغه ګینګ ته ورسېږو.